په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. خپله د قانونو وزیر او زوی په ازبکستان کې د افغانستان شاهد افیر. د تیر نظام د منفورو څیرو یو ځل بیا راټولېدنه. تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړولو هڅې او په بدخشان کې د واورې ښویدو په پایله کې د 3 تنو مړه کېدل. د نړۍ څخه د پاکستان د ټاکنو پر وړاندې د بغاوت لپاره د پرلط کوونکو ګواښ. د اوکراین په توغندیز برید کې 28 تنو روسي پلوو ته مړینه. په حوثیانو د زبرځواکو هیوادونو هوایي بریدونه او په اسرائیلو کې د بنیامین نتنیاهو پر ضد لاریونونه. د لوبو له ډګر څخه په تایکواندو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ځلیدل. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ نندارهیزه لوبه. د پروان فوټسال تورنمنټ د انصاران په اتلولۍ پای ته رسیدل او د اسپانیا په فوټبال کې د بارسلونا مخکښتوب. سلام، زموږ خبري ټولګي ته ښه راغلاست. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان سفارت مسؤلیت د دوی شاهد افیر ته سپارل شوی دی. د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب چې 2 میاشتې وړاندې د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی و، د جمعې په ورځ په تاشکند کې د افغانستان د سفارت چارج سمباله شو. د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجموعې په نوم یو نوي سیاسي خوځښت پر آنلاین ویډیو کانفرانس خپل حضور اعلان کړ. په دې مجموعه کې د تیر نظام د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخوانۍ ولسي جرګې غړي محیالدین مهدي او عبداللطیف بدرام غړیتوب لري. وایي له دې کار څخه یې موخه د افغانستان ننګونو ته رسیدنه ده. سرور دانش وایي واکمن نظام د افغانانو سوله ییز ژوند تریخ کړی، خو اسلامي امارت ورته ادعاوې تل بې بنسټه بللې دي. ګڼو افغانانو هم په ټولنیزو پاڼو کې دغه شان تکراري څیرې د افغانستان په خیر نه دي بللي. په هیواد کې د باران او واورې ورېدو څپې له پیلېدو وروسته د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د واورې د ضایع کېدو پر ځای هغه ذخیره کوي تر څو ځمکه کې د اوبو ټیټه شوې کچه لوړه شي. له اوږدې وچکالۍ وروسته له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورې ورېدل پیل شول. د بدخشان ولایت په شهر بزک ولسوالۍ کې د واورې د ښویدو له کبله 3 تنه مړه شوي دي. راپورونو د بدخشان د امنیه قومندانۍ پر اساس ویلي چې د مړو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅو له واورو راایستل شوي دي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لورې د نیالګیو د کینولو په سرلنی کمپاین پیل شو. مسؤلین وایي سږ کال په ننګرهار کې شاوخوا 15 میلیونه بېلابېل ډوله نیالګي کینول شي او له خلکو غواړي چې د نیالګیو په ساتنه او پالنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د پراختیايي پروژو په دوام په میدان وردګ ولایت کې د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست او اکتید موسسې له لورې د 323 میلیونه افغانیو په ارزښت 451 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. مسؤلین وایي دا پروژې د دغه ولایت په 3 ولسوالیو کې پلي شوي دي. په کندز ولایت کې وروستیو ورښتونو د دغه ولایت کروندګر او اوسیدونکي خوشحاله کړي دي. دوی وایي چې سږني ژمي کې د واورې او د باران نشتوالي سخت اندېښمن کړي وو، خو په دې وروستیو ورځو کې پرله پسې بارانونو یې په کروندو مثبته اغیزه کړې. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلط مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د ټاکنو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 108 ورځو راهیسې د دې لپاره احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ایښی دی. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوي ښار لیسی چانسک کې ژغورونکي له نړېدلې ودانۍ نور مړي ترلاسه کړي او ورسره د مړو شمېر 28 ته زیات شوی دی. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت ویلي چې په وژل شویو کې یو ماشوم هم شامل دی. دغه ودانۍ د راپورونو له مخې د اوکراین له لورې په توغندي لګېدلې، خو اوکرایني چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. امریکا او برېټانیا په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر 14 هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. امریکا ویلي چې دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنګي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. حوثیانو هم په سور سمندرګي کې په امریکایي بیړیو بریدونه کړي. په زرګونه کسان د اسرائیل سرکونو ته راووتل او له حکومته یې د حماس ډلې له بنده پاتې یرغمل شوي د خوندي خوشي کېدو غوښتنه وکړه او د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه. اسرائیل وایي چې 132 کسان لا هم په غزې ترانګه کې له حماس ډلې سره یرغمل دي.
او روسي خبر د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو 4 کلونو کې مخ په ځوړ وي. د دې مالي ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی او له بېروزګارۍ او د جایدادونو د ناورین په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق د اټکل له مخې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د چین اقتصادي وده 3.4 ته راټیټه شي. اوس زما همکاره تاسو د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه وړاندې کوي. لومړی خبر، افغان لوبغاړي محسن رضایي د فجیره آزاده تکواندو سیالیو په 11م پړاو کې د کوربه هیواد عربي متحده اماراتو څخه خپل سیال په ګونډو کړ. په نورو لوبو کې حکمت الله زین او رامین امینی خپل سیالان مات کړل، خو اشرف شکران د ناروې په وړاندې ماته ومنله. افغان کرکټ ملي لوبډلې پیلي سوپوهونکي ابراهیم زدران د سریلانکا پر وړاندې په روانې ټیسټ سیالۍ کې خپله لومړنۍ سلیزه ووهله. ابراهیم زدران د دې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې په 0 سوځېدلی و. د ویلو ده چې افغانستان په دویمې پاڼۍ کې یوازې د 1 ویکټې په سوځېدو سره شاوخوا 200 منډې کړي او لا هم له سریلانکا 40 منډې شاته دي. په پروان ولایت کې د ښاري ژوند تر سرلیک لاندې د فوټسال ژمنی تورنمنت ترسره شو چې په پایله کې د جبل سراج ارسلان لوبډلې د اتلولۍ کپ په خپل نوم ثبت کړ. په جبل سراج ولسوالۍ کې سیمه ایزو چارواکو او مینوالو له ورزش او لوبو څخه د ملاتړ په موخه له دغو لوبغاړو څخه ستاینه وکړه. د آسیا ملتونو جام د 8 غوره لوبډلو د سیالیو په دوام قطر او ازبکستان سره مخامخ شول. په دې لوبو کې قطر وتونید په پینالتي ضربو کې 5-2 ازبکستان ته ماته ورکړي. او وروستی خبر، د اسپانیا لالیګا سیالیو په دوام بارسلونا 3-1 لاووس ته ماته ورکړه. والنسیا 2-1 الميريا تم کړ او د خیرونا او ریال سوسیداد لوبه له ګول پرته پای ته ورسېده. بلخوا د انګلستان غوره لیګ سیالیو په درشل کې برایټون 4-1 کرسټال پالاس تم کړ. دا و دې مهال مهم خبرونه، تر بیا د خدای پامان.